په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. قدرمنو اورېدونکو نن درته د یوې بلې او په زړه پورې کیسې سره درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې تر پایه را سره مل پاتې سئ او د خوښۍ وړ مو وګرځي. نن مازدیګر اجمل بیا د خسر کره میلمه و. خینې ورته د خوشحالۍ منډې را منډې وهلې تر څو سره چای یې مخې ته کښېږدي. ځان اوزګاره کړي چې خپل اوښې سره ټوکې ټکالې وکړي. خواشې ته هم په دې ګران و چې اولنی زوم یې و. په خبرو کې یې ورته د ثنا صفتونه او خاطرې بیانولې. بیا تر ټولو جالبه دا وه چې دواړې لورګانې یې جوړه پیدا سوې وې. په اسانۍ سره چا نه پېژندلې چې ثنا کومه یوه ده او سلما کومه. چای تیارې سوې. سلما په میز هر څه د چایو وچو میوو سره کېښودل. وروسته د خپل اوښې اجمل څنګ ته کېناسته. د پیالې د ډکولو سره یې مور ته وویل: مورې، اجمل لالا چې تېر ځل راغلی و ثنا ورسره سړې مسې کړې وه، خو د غریب زما ګمان پرې کړی و چې ګوندې خینه مې ده. له دې خبرې سره درې واړو وخندل. خو دا چې د اجمل په زړه کې خپلې خینې ته څه وو په دې غیر د الله نه هېڅوک نه پوهېدل، ځکه چې سلما هم د ثنا غوندې ښکلې او څېره یې بیخي یو شان وه. خینې یې په خپل ولیدي کور کړه چې دا کیکونه مې ستا لپاره راوړي دي، کنې موږ خو یې یو اختر او بل اختر خورو. بیا خندا ماحول ونیوی. حقیقت هم همدا شان و چې دا کورنۍ ډېره غریبه وه. پلار یې په ښار کې مزدوري کوله. د ثنا په پرتله سلما ډېره هوښیاره او چالاکه نجلۍ وه، او دا د کلي مالات ډېرو ته معلومه وه چې په اسانۍ چا نسوه دوکه کولی. خو د اجمل په وجود کې چې ورته کوم وحشي ژوندی سوی و، باید هم اجمل داسې کړي وای چې سلما په خپل جال کې ګیره کړي. چای وڅکل سو. مور یې وویل: لورې ما ته لوټه ډکه که زه به لمونځ وکړم چې قضا کېږي. لور یې هم یو دوه ونه کړه. په منډه یې لوټه ورته د تشناب خولې ته یووړه. هلته یې کوټه کې پر ثنا سترګې ولګېدې چې غلې ناسته او په زړه کې ګوډې ماتوي. غږ یې پرې وکړ: انجلۍ راځه میدان خالي کېږي، لږ دیدن وکړه. ثنا چپړې ته لاس کړ، سیده یې پسې خوشي کړه. ویلې ورکه سه بې شرمي. سلما نیغه له کوټې ووته. مور یې د تشناب په لور روانه سوه. اجمل جیب ته لاس کړ، غټ سکرین والا موبایل یې پر میز کېښودی. خینې ته یې وویل: وګوره ستا لپاره مې څه راوړي دي. سلما د ناستې سره سم موبایل ته لاس کړ. واو، څومره ښکلی موبایل دی، او رښتیا دا زما دی که د خور لپاره مې دی؟ په شوخۍ یې ترې وپوښتل. اجمل مسکی سو. اوهو، داسې چېرته منئ چې زه مې له انډیوالې سره په موبایل وغږېږم؟ شرم درته ښکاري کنې ټوله دنیا اوس په موبایل خبرې کوي؟ سلما یې زر جواب کې وویل: دا خلک نه پښتو ته ګوري او نه اسلام ته. بیا لا وایي زه پښتون یم او مسلمان له نکاح مخکې خبرې نه کوي، نه په اسلام کې ستا او نه په پښتو کې. باید په دې خو نارینه هم شرمېدلی، خو چې دا تاسې ولې نه شرمېږي ها؟ د اجمل د خندا غږ پورته سو. دا منم چې ایمان مو کمزوری دی او پښتو خو له ټولو پښتنو کډه کړې ده. تش په نوم د پښتو تمثیلونه کوي، کنې څوک د پښتو په قانون کې برابر دي. او دا خو مې ځکه تا ته راوړي دي چې اکثره د پلار په کور کې نه وي. حتما څه ستونزه سي نو ماته زنګ ووهي او بله راکړه چې چل یې درته وښایم. له دې خبرې سره سلما نیغه پورته سوه. په کټ کې یې تر څنګ کېناسته. هسې چل خو مې له خپلې ملګري زده کړی دي، هغې سره هم سته او تا سره به پرې اوس ساعت تېر کړم. موبایل سلما لاس کې نیولي او اجمل ورته پکې ګوتې وهي، خو خوند دلته ورکوي چې کله یې ورسره لاس لمس سي او کله ولي. خو د سلما فکر لا دې ته نه و چې اوښې مې زړه کې راته غل دي. تر ډېره سره مصروف ول. ان اجمل دومره ډاډه سو چې څو وارې یې له ویښتو ونیوه چې ستا څومره بېکاره ویښتې دي او زما له لتانه ښکلي دي. سلما به هم د مینې یوه نیمه څپېړه ورکوله، خو دا مینه یوازې د اوښې او خینې وه، نور هیڅ نه و. مور یې لمونځ ادا کړ، وټوخېده. اجمل خپل ځان له سلما جلا کړ او وروسته نیغ ودرېدی. خواشي یې پرې غږ وکړ: ولې زویه، څنګه ودرېدې؟ ویلي بس دی تروري، وخت ډېر وسو، لږ کارونه راته پراته دي، هغه باید خلاص کړم.
سلما هم ولاړه سوه. یو خو ته راغلی چې نه یې بیا دې د تلو خبرې شروع کړې وې. دا عادت مې دې خوښ نه سو لالا. اجمل مخ راتاو کړ. بیا که راغلم تر ډېره به پاته سم. اوس ځم درنه. خواږه یې په تندې ښکل کړ او مخه شایه ورسره وکړه. سلما ته یې وویل راځه ور راپسې بند کړه. سلما هم تر دروازې پورې ورسره ولاړه. اجمل ورته لاس ونیوی. دې هم لاس ورکړ. تر ډېره یې کلک نیولی و. دا یې ورته وویل چې ستا له خاطره راځم، کنې خور خو دې نه ستړې مچې کوي او نه مخه شات. سلما لکه د لیونۍ ورته خوشحاله سوه. اجمل له کوره ووتې. د شپې به یې پلار له مزدورۍ نه کور ته راتلي. سلما خپل موبایل سنا ته وښودی چې وګوره لالا په ما داسې خرچې کوي او تا ته صرف نغدې روپۍ درکوي. شپې ورځې تېرېدلې خو د اجمل په خوی کې ډېر بدلون راغلی و. څو ځله یې سلما ته سیده ویلي وو چې ته دې له خوره ښکلې یې. خو دا چې نجونې خپل صفت ته خوشحالېږي نو ځکه سلما ته دې خبرو ډېر خوند ورکاوه او دا هم ورسره نور عادت سوې وه. اوس به نو اجمل تر ډېره د خواشي او کوژدنې نه په پټه سلما لمس کوله تر څو یې ځان ته ماهیله کړي. بیا تر ډېره به سره په موبایل کې غږېدل. سلما ته دې اړیکې خوند ورکاوه خو سنا ته یې حال نه ویلې. یوه ورځ ترې اجمل په موبایل کې غوښتنه وکړه چې څنګه دې خوښه ده. په بستر کې به سره یو څه د څو شېبو لپاره. دې خبرې سنا ته بیخي خوند ورنه کړ او نه یې ترې داسې تمه درلوده. جواب کې یې ورته وویل لالا زما درنه دا تمه نه وه. اړیکه یې پرې کړه. بیا څو ځله سر په سر زنګونه راغلل خو اوچت یې نه کړل. داسې دوه ورځې تېرې سوې خو زنګونه همداسې را روان وو. اخر یې زړه په تنګ سو. جواب یې ورکړ. اجمل وویل ولې موبایل نه اوچتوې؟ سلما زیاته کړه زما خپله خوښه ده. اجمل وویل ګوره سلما تا سره مې زړه لګېدلی دي. اوس مې خوبونو کې هم ته راځې. راځه لږ د تېره سه ته به هم خوند واخلي. او سلما یې خبره ونیوه. ګوره که داسې خبرې کوې نو موبایل بیخي بندوم. اجمل وویل ښه نو چې داسې ده بیا زما ده هم واوره. قسم کوم که راسره یو ځای نه سوې خور ته دې د واده په سهار طلاق ورکوم او بدناموم یې چې دې د بل چا سره اړیکه هم لرله. د سلما له لاسه موبایل ولوېدی. رنګ یې وتښتېدی. د خبرو توان یې نور نه درلود. د خور راتلونکی یې برباد ولیدی. په کوټه کې یې قدم وهنه پیل کړه. بیا یې موبایل ته رامنډه کړه. غوږ ته یې پورته کړ. ګوره لالا ته داسې نسې کولی. پوهېږم ته ټوکې کوې. له هغې خوا غږ راغلی. تر څو چې زما ونه منې قسم کوم چې دا کړنه ترسره کوم. زما لپاره نورې نجونې ډېرې سته. تاسې غریبان په تندر وهم. اړیکه یې پرې کړه. سلما په مخ پرتې زلفې د غوږ شاته تاوې کړې. ښه ډېر سوچ او فکر یې وکړ. اخر ویده سوه. ماپښین یې سر ایښی و. مازدیګر راپورته سوه. سنا یې ډک جام په لاس خواته راغله. ویلې خورې بیماره راته ښکارې. وګوره زه تا په تکلیف نسم لیدلی. پاسه دا د طبي ګولۍ وخوره. سلما فکر وکړ چې ته ما په تکلیف نسې لیدلی نو زه څنګه ستا بدنامي وزغمم. ګولۍ یې خولې ته کړه. اوبه یې پسې وڅکلې. سبا سهار پلار یې مزدورۍ پسې ښار ته ولاړې. مور یې وویل زه به مې خور کره لاړه سم. لمسی یې د کوټې له سره رالوېدلی دي. زړه مې ورسره غوڅ غوڅ کېږي. سلما ورته غږ کړ. مور یې سنا هم ځان سره بوسه. ډېر وخت کېږي چېرته نه ده تللې. هر مړی او ژوندي ته زه در سره روانه یم. د دې به هم زړه په تنګ سوی وي. په سنا یې دا خبره ښه ولګېده. مور یې وویل سمه ده لورې ستا ده به ومنم. سنا هم ست ونه غوښتي. په منډه یې برکه په سر واچوله. خور یې ښکل کړه او دواړه له کوره ووتې. د سلما په سترګو کې اوښکې ډنډ سوې. له ځانه سره یې وویل ما وبخښي زه مجبوره یم. موبایل یې راواخیست او ښې ته یې زنګ وواهه. له لږې شېبې وروسته موبایل ځواب سو. خیر کې سلما څنګه دې راته زنګ وهلي؟ تر پرونده خو دې موبایل بند و. سلما اوښکې پاکې کړې. ګوره لالا تا چې مخکې څه وویل له هغې نه تېر څه. خپل او زموږ ژوند مه خرابوه. د دې لپاره مې زنګ وهلی دي.
خو اجمل وویل زه به خپله خبره کلک ولاړ یم، پته به درته هله ولګي چې شپایلې پښې یې کور ته در ولېږم. سلما زیاته کړه یعنې ته له خپلې خبرې په یو ډول هم نه اوړې. وچ جواب راغلی نه هیڅکله هم نه. سلما زړه کلک کړ، ویلې سمه ده نو خواښې او ښځه دې په کور کې نسته، ژر راسه چې ارمان دې پوره کړم. ګوره وخت کم دی، سبا یې زه نه منم. له هغې خوا واورېدل سو رښتیا وایې؟ هو زر کوه. اړیکه پرې سوه. له نیم ساعت وروسته اجمل په کور وارخطا رادننه سو. د خینې څنګ ته راغلی، شاوخوا یې وکتل، څوک یې په نظر رانغلل. غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه. زه پوهېدمه چې ستا هم زړه غواړي، راځه که نه ولاړه څله یې. له همدې سره یې د لاسه ونیوله، د کوټې په طرف روان سو. سلما څه ونه ویل، خو چې کوټې ته داخل سو اجمل د ځان خوا ته راکش کړه. سلما ترې پوښتنه وکړه زه ستا څه یمه؟ اجمل یوه شېبه خاموشه و، بیا یې جواب کې وویل د ښځې خور. سلما وویل دا اوس په کوم کتاب کې راغلي چې ته له ما سره داسې اړیکه نیسې؟ اجمل وویل ګوره سلما تا زنګ وهلی و، نور خو ته پوهېږې چې زه څه کوم. سلما زیاته کړه سمه ده، خو ګوره خور ته به مې حال نه وایې. اجمل وویل لیونی خو نه یمه. له دې خبرې سره نور هم ور جوخت سو. بیا وژغېد راځه که نه چې څوک رانه سي. بیا یې د سلما څادر له سره کش کړ، پر بالښت یې کېښود، خپله ورخوی سو. د هوس تنده یې سړه کړه، خو بیا یې هم پرې ځان سولولی. تقریبا نیم ساعت وخت یې ونیوی. جلاله کوټې راووتل. اجمل ورته وویل ته بېغمه اوسه، خور ته دې طلاق نه ورکوم. له دې خبرې سره له کوره بهر سو. سلما اوښکې پاکې کړې او همغې کوټې ته یې منډه کړه. شپې ورځې تېرېدلې، واده تیار سو. ناوې د خسر کور ته یوړل سوه. د نکاح په وخت اجمل ته وویل سو د قاسم لور سلما چې په دې نوم بله لور نه لري، دا ته قبوله ده؟ اجمل ټکان وخوړل چې زما کوزدن خو ثنا وه، سلما راته څنګه په نکاح کېږي؟ شاوخوا یې نظر تېر کړ. پلار ته یې وویل پلاره سلما نه د ثنا ده. دا چې پلار یې د کلي خانداني ملک و او د نامې جامې عزت یې لرلی. په حجره کې خپلوان کلیوال تربوران ولیدل، خوله پرې راماته سوه. فکر یې وکړ که دا نکاح ونه سوه د عمر شرم راته پاته کېږي، او بله دا چې سلما او ثنا خو په شکل هم یو شان دي. زوی ته یې ډاډ ورکړ ګوره زویه زه نه پوهېږم چې دا هر څه څه روان دي، خو نکاح باید وتړل سي. هسې هم د دواړو نجونو شکلونه یو دي، صرف نوم بدل دي. ورته وکړه. اجمل فکر وواهه چې پلار مې رښتیا وایي، خو راځه له دې سره به شپه سبا کړم او سهار به طلاق ورکړم، ځکه چې دوکه یې راکړې چې سبق خو ورکړم که نه. همداسې لږ خپ شور په کور دننه هم تیر سو، خو نکاح یې د پلار په تیزي ژر وتړل سوه. خپل پردی لږ لږ کېمېدل. همدا چې د ګوتو په شمار میلمانه پاتې سو. اجمل خپلې کوټې ته ننوتی. له ناوې سره یې سم چلند وکړ. ان پوښتنه یې ترې هم ونه کړه چې داسې مو راسره ولې وکړل. د سهار بانګونه واورېدل سول. دا د رنګینیو شپه دوی په ویښه سبا کړه. اجمل له حمام وروسته لباس په ځان جوړ کړ. سلما ته یې وویل خوند یې وکړ، خو دا خوند به اوس زیات سي چې زه تا ته طلاق درکړم او سیده دې کور ته ولېږم، ولې چې تا له موږ سره دوکه وکړه، خو کوژدن ثنا سره سوې وه او نکاح را سره تا وتړله. زه نه غواړم چې ستاسې غوندې غریبه او بې عزته خلک دې موږ کره اوسي، نو ځکه زه د کورنۍ په مشوره تا ته طلاق درکوم. د لا دا جمله پای ته نه ورسولې چې سلما ورته لکه د لیونۍ د خندا شنه واوښته. په خندا خندا کې یې له پالنګه ښکته سوه. په ولي یې داسې وټپاوه لکه کومه فلمي صحنه چې وي. بیا شاته سوه، په پالنګ کېناسته. له ځانه سره یې وویل طلاق ها؟ خندا یې ودروله. یو دم یې اجمل ته ګوته نیغه کړه. طلاق خو د هغه نکاح هم نسي راکولی. ولې تاسې پښتنې زنانه دومره کمزوري ګڼئ چې نارینه څه وغواړي کولی یې سي؟ بخښنه غواړمه، خاونده زه نو په هغه کمزورو پیغلو کې نه یم. او ته ماته وګوره،
زما په تندې خو به یې کماکله نه وي لیکلې چې ته ماته طلاق راکوې او زه دې هېڅ نسم کولی. اجمل یې کړو وړو ته حق حیران پاته سو چې اوس دا لیونۍ سپکه څنګه پیریان خو به پرې نه وي ناست چې داسې خبرې کوي. یوه شېبه خو ورته خاموشه وو لکه د بت ولاړ وو. بیا یې له خولې ورته یوه جمله ووته: هی چې زه طلاق درکوم د دنیا یو طاقت مې مخه نسي نیولی او ته لکه د لیونۍ خبرې کوي او خاندې. ولې؟ سلما لږه شاته سوه، په خپلو لاسونو یې ډډه ووهله. زه لیونۍ نه یم، خو تا راباندې د لیونۍ او احمقي ګمان وکړ. که طلاق دې راکړ ستا به شپه په کلي ښار او غره کې ونه اوسي او رښتیا یوازې ستا نه ستا د ټولې کورنۍ او ستا د هغې ملک پلار هم. له دې خبرې سره پرې اجمل لاس پورته کړ. سلما پسې نیغه له پالنګه راپورته سوه. د اجمل لاس یې ونیوی او ښکته یې کړ. د صندوق خواته لاړه، موبایل یې ترې رابهر کړ. له لږې شېبې وروسته یې د اجمل مخې ته ونیوی. وګوره دا کوم امریکایي لوڅ فلم نه دی، د دې هیرو ته او ویلن زه یمه. ښه په غړېدلو سترګو یې وګوره او غوږونه دې هم خلاص ونیسه چې له خولې دې څه وتې دي. د ویډیو په لیدلو د اجمل ویښته نیغ نیغ ودرېدل، ټول بدن یې لړزې ونیوی. اوس د هغې ویډیو لیدلو ته حیران ولاړ و چې له واده مخکې د سلما سره کوټه کې څه کړي وو. خو سخته پکې بیا دا وه چې په وخت کې ترې سلما د کورنۍ په اړه پوښتنې کولې او ده به جوابولې. سلما د خپلو دماغونو ډېره ښه استفاده کړې وه. د اجمل او د کورنۍ ټول رازونه یې پکې سپارلي وو، کوم چې د دوی لپاره غټ پیغور او شرم بلل کېدی. اجمل ژر ژر ویډیو ختمه کړه. سلما ترې موبایل کش کړ، په پالنګ یې واچاوه، مخ یې ورته راتاو کړ. خاونده تا چې کوم موبایل ماته راکړی وو دا ویډیو مې په هغه موبایل کې کړې ده او په یاد ولره ویډیو ختمه نه سوه، زما شلو ملګرو سره پرته ده. که ماته او زما کورنۍ ته زیان ورسېدی او یا دې کوشش وکړ هیڅ خاطر دې ونه کړ نو زه به هم ستا هیڅ خاطر ونه کړم. زه هسې هم مخکې ستا له خوا بې پردې سوې یم، خو ستا کورنۍ به د چا سره د مخ کېدلو پاتې نه سي. زما بې غیرته او بې حیا خاونده، خوښینه خو د خور مثال وي. تا ولې ماته سپک وکتل؟ د اجمل ژبه خوځېده خو حروف یې سم نسي ګنډلی. په مخ روانه خوله یې پاکه کړه. خو تا دا هر څه څنګه وکړل؟ سلما وویل ما مې له کورنۍ سره مشوره وکړه چې تا له ما سره زیاتی کړې او زه پښتنه یم. که پلار مې بې وسه دی نو د ملالۍ هم بنګړي په لاس وو، خو ماتې یې ونه خوړه او د میوند جګړه یې په تاریخ کې ثبت کړه. او رښتیا تا سر کې د طلاق خبره کوله، هغه څنګه سوه؟ اجمل سمدستي سلما له دواړو لاسونو ونیوله، په پالنګ کې ورسره جوخت کېناست. بیا یې د هغې مخ ته لاسونه پورته کړل. راځه په دواړو خبرو تیږه کېږدو او زه به ستا له ډاډ لپاره دومره ووایم که طلاق هم درکړم بیا هم له تا ویره پکار ده. ما په ښځو کې دومره باجرته ښځه نه ولیدلې. زه د تیر لپاره سخت پښیمانه یم. دا د ژوند نوی سهار دی، موږ دواړو ته په عزت مبارک وي. له دې وروسته دی زه هم همداسې عزت کوم چې په اسلام کې په ما حق وي. قدرمن اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته رسېږي، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا د الله په امان.